बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रांड कतुनको नवीद बहजाद मर्दानी उस्पी के ना सास खिदमत के हाजिर यम कदरमनो दा वक्ती अब्दुल खान यूनिवर्सिटी तरागले मा او دلته د پښتونخوا کالج اف آرټس د سټوډنټس فائنل تھیسس ډسپلی شروع ده. دا وخت زما سره امیر حمزه چې کوم دی هغه ناست دی او د هم ډېر زیات ښکلې ډسپلی جوړه کړې ده، ډېر ښه کار یې کړی دی، ډېر محنت یې کړی دی. نو دوی سره هم یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ بالکل شکر الحمدلله. تاسو امیر حمزه ښه؟ شکر الله پاک ګرم. تاسو وایي امیر حمزه دا راته ووایه د تاسو دا کار چې کوم دی نو دې ته څه وایي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټاپک چې کوم دی په ټرکارډ باندې دی او ټرکارډ انسپایریشن چې کوم دی نو هغه ما په یو داسې ټایم کې او یو په داسې وخت کې اخیستی چې په هغه ټایم کې موږ ته چې کوم زموږ سوپروایزر دی موږ ته وایي چې یاره تاسو ځان له د فاینل تیسس دپاره ټاپک سلیکټ کړئ. نو په هغه ټایم باندې چې کوم دی نو زه نوشهره روډ باندې را روان وم، په بایک باندې وم. په ریسنټلی په دغه ټایم کې بس قدرت کار دی چې یو ټرک را روان او ډېر زیات مزیدار ډیکور شوی و، ډېر ښکلی ډیکور شوی و، ډېر مزیدار ډیکوریشن پې شوی و. خو ما سره و بایک، خو زه ورپسې وتې شوم، هغه ټرک ما ودرو. نو ما ورته یاره بای تاسو نه یو څو کوېشنې کوم. هغه ما ته وویل چې یاره ته ما نه دا کوېشنې کې نو څه باره کې ما نه کوي. هغه دا مایند کې چې ته څه وړی راوړی یا څه د فرنیچرز وغیره دي ایگزیکټلی همدغه خبره ده. نو ما ورته چې یاره زه خپل څه فرنیچر وغیره نه وړم، خو زه بیسیکلی چې کوم یم نو زه د مردان اوسېدونکی یم، خو زه په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې ټیکسټایل ډیزایننګ بی ایس کوم. نو هغه هم ښه ده ماشاءالله، لږ دونه ټکه پکه پوهېدو آیډیا ورسره نالج ورسره و. هغه ما ته وویل چې یاره داسې کار دی څه کوېشنز دي. ته ما ورته یاره ستاسو دا ټرک ډېر انتهایي زبردست دی او مونږ چې پښتو کې دې ته وایو نو ته یو ښکلی غونته ډیکوریټډ ټرک چې راختی نو موږ ورته وایو ناوې را روانه ده. بالکل هغې هم ورته وایي، هغې هم پې لیکلي د پلاني ډولۍ د ډینګلې ډولۍ که نه ما کی دعا جنت کی هوا او داسې ښکلې ښکلې دغه یې پیدا کړي. ایگزیکټلی د پلاني ځای ګلونه د ډینګلي ځای که نه لکه دا هوا بیا پکې هغه مختلف غونته کې شاعري پې شوي او پښتو کې پکې پویټ شوي. هغه ته مو وویل چې دغه شانتې کې زه په دې باندې په ټیکسټایل کې کار کول غواړم. نو هغه دپاره دا یو ډېره غټه خبره ده چې د هغه ټرک آرټ چې کوم دی نو زه په یو ټیکسټایل ډیزایننګ کې راولم او زه ډېر زیات لکه مشهور کوم ډیولپ کوم یې که نه. نو هغه په دې کې ما نه ډېر زیات خوشحاله شو. هغه ما ته وویل چې یاره ټیک ده نو ستا څه کوېشن دي. ما ورته چې ټرک آرټ باندې زما دغه کوېشنز دي چې دا ټرک تاسو د کوم ځای نه راوستی دی. فرسټ کوېشن مې دا و چې یاره زه انسپایریشن اخلم، خو دا ما ته وویل چې دا د کوم ځای نه راغلی. ما ته چېرې دا د ملتان دی. نو ما ورته دې کې څه ویرایټي شته. ما ته یا څنګه؟ نو ما ورته وایم د ملتان ځان لري، د ګجراوالي ځان لري، بالکل چې ځان لري. نو هغه ځای نه زما انسپایریشن راوچت شو. ټرک آرټ ما دلته وکتل صرف 2 سټوډنټس کړی دی. ټیک شو، یو ما هم یو تاسو کړی دی که نه. نو دا دونه کم ولې دي لکه ټیکسټایل کې چې موږ وکتل او پینټینګ کې ټولو کې ډېر دی، خو دې کې نشته. ایگزیکټلی خبر دا ده چې په ټرک آرټ کې چې کوم دی نو ما چې په کوم ټرک آرټ باندې کار کړی دی نو د ټرک کې چې کوم دی نو په دې شاته پښتو کې ته موږ ډالۍ وایو، شاته ډالۍ چې کومې وي په دې ډالۍ باندې ډېر واړه واړه غونته کې واړه فګریټ اف موټیوز جوړ شوي وي. د دې ټرک یو نیمې انلارج شوي وي، یو نیمې ډېر واړه وي. نو ما یې چېرې هر دویم دریم یونیورسټۍ کې هر سټوډنټ په ټرک آرټ باندې کار کوي. چونکې زه د هغې نه په ټرک آرټ باندې کار وکړم خو ډېر انتهایي ډفرنټ راولم. داسې راولم چې ټرک آرټ هم لګي خو ډفرنټ دي، خو محنت پې ډېر لګېدو. مونږ چې لږ تېر وختونو کې وګورو د نن نه 70 کاله وړاندې نو په زموږ په دې علاقه باندې مردان کې داسې مطلب څه اداره نه وه چې هغې کې یا ټرک آرټ یا پینټینګ یا دا دغه ورکوي. خو بیا هم دلته ښه تکړه تکړه آرټسټان به یو مونږ چې واړه مونږ به کتل او هغوی به باقاعده به شاته یو فلم سټار او یا یو فلم اکټریس هغې پورټریټ به جوړ کړی که نه، او هغه به یې داسې جوړ کړی چې لکه هغه به تختې به وي او په تختو باندې به 1 2 3 نمبر ور اچولی. نو سپوز لکه چې 1 باندې لکه دا ځای 1 شو، دا 2 شوه، داسې تختې به او هغه به بیا رالر کړي ډاله شاته او چې سامان یا دغه پکې لوډ کو بیا به واپس هغه تختې په هغه ترتیب باندې دغه کړي. او آیا تاسو پورټریټ هم ورسره کوئ؟ بالکل پورټریټ هم ورسره کوو. په پورټریټ کې چې کوم دی نو په هغه چې کوم د ټرک آرټ چې کوم لینډسکیپس دي په ټرک آرټ کې ډېر مزیدار لینډسکیپس دي، سیندریانې دي، مختلف غونته کې پویټس دي، داسې ډفرنٹ پاکستانی هیروز دی پکې چې هغې پکې پکچرز دغه کړي دي. خو د هغې نه هټ کې لاړم. ما وی چې یاره زه د دې نه هټ کې ځم
یار هر سړی دویم ټرکارډ باندې کار کوي زه هټ کې زم لکه ما وکه لینډسکیپ راواغستو خو هغه ما د ټیکسټایل په هر یو ټیکنیک کې ما ټچ کو ټچنګ مې ورکو په کویلټنګ کې ما وکړو په اپلیک کې ما وکړو په پنچنګ کې ما ورکو سکرین پرنټنګ کې ما وکړو مختلف یو ډېر ویریشنز او دا وایبرنټ کلرز چې کوم دي دا ما په ټرکارډ کې ډېر زیات انکلل دسي چې دا ما ته یو هایلایټ شي او یو انتهایی لکه را روان زموږ چې کوم سټوډنټس دي هغې انسپایریشنز واخلي وګوري چې په ټرکارډ باندې موږ څنګه کار کوو او ریسنټلی چې کوم دی نو دغه ټرک آرټسټان دي همدغه ټرک ډرایوران دي موږ چې د دیم لږ زړه خوشحالېږي چې یاره زموږ په ټرک باندې چې کوم دی نو دی هم زموږ سټوډنټان زموږ ټیکسټایل والا دا کار کوي نو د هغې ته هم تسلي میلاویږي چې یاره زموږ هم څه ویلیو شته ٹھیک شو د مخکې ورځو کې مونږ کتلی یو په دې مردان کې ځای په ځای د مردان بیوټیفیکیشن دپاره خصوصا د لیبر کالوني د دیوال چې کوم په هغې باندې آرټ ورک شوی یو بالکل ایگزیکټلی آیا تاسو په هغې کیسه اخیستې وه او دویم سوال دا دی چې هغې باندې چې کوم کار شو نو هغه به زه داسې وایم چې هغه ډېر ویک و ایگزیکټلی ډېر ویک و که نه بل هغې کې کلرز هم داسې استعمال شوي چې لږې ورځې میاشتې یا دوه میاشتې بعد هغه فیډ اپ شو خراب شو که نه نو کچره بیا داسې یو پروجیکټ راشي نو تاسو به څه کوئ جی په دې کې خو داسې کار دی چې دا زموږ سینیر موسټ کړو چې کوم زموږ نه مخکې بیچ لاړو ټیک شو په هغه دوران کې خو چې کوم دی نو زما د پیسې ته زړه په دې باندې وشو چې یاره دلته کې هم ټیکسټایل ډیزایننګ شته په دې ډیګرۍ په دې آرټ باندې په دې سوچ باندې زه راغلم دلته کې ما خپل بی اے سټارټ کو اور هغې چې کوم ورک کړی و بېشکه هغې خپل محنت کړی و اور ټایم شارټ د وجې چې کم دی نو اور بل د ایکسپینسز د وجې چې کم دی نو کوم ګورنمنټل ایکسپینسز هغې ته دومره نه ورکړی شوي چې هغې پکې اوریجنل چیز راغستی و ټیک شو هغې ته پکې څه بچت شوی یا دغه څه ریزنز وغیره هم کیدی شي خو خیر اینی وی دا د هغې خپل یو پرابلمز دي چې هغه څه وجه کیدی شي چې څه مسله ما سوال دا ومای که چېرې بیا داسې پروجیکټ د ګورنمنټ له طرفه اپروف شو او په هغې کار شروع شو نو آیا تاسو په هغې کې حصه اخلئ او بیا به لکه کوشش په تاسو دا وي چې کوالټي ورک وکړئ ایگزیکټلی اوس ریسنټلی چې کوم دی نو په دې زموږ په دې 6 که 7 سیمسټر کې آی تھنک په 6 سیمسټر کې چې کوم دی نو زموږ دا یو پروجیکټ شو په نوخار کینټ کې نو انډر بایپاس یو پروجیکټ زموږ له راکړی شوی چې په هغې کې موږ ټول سټوډنټانو کار کړی په هغې کې د پاکستان د ډفرنٹ سټیز نه چې کوم دی نو چې څنګه یو مینار پاکستان واخلې قائد اعظم چې کوم مزار دی د هغې مختلف چې خیبر پختونخوا کې چې کم پلیسز دي نو هغه پلیسز موږ په هغې کې کړي دي خو تر اوسه پورې چې زموږ په پروجیکټس کې راغلي او کم زموږ د انډر د لاندې راغلي او کم موږ ته چې کوم ګورنمنټ فیسلټیز راکړو نو هغه ټایم کې هغې ته هغه فیسلټیز هغه شانتې کې پیمنټ نو میلاو شوی چې څنګه پې هغه کار دی نو دا هغې تقریبا څه کال یو نیم کال پوره کېدو کې دی چې هغه پروجیکټ باندې موږ اوس هم ورشو نو ماشاءالله دومره سټرانګ دی دومره ښکلی جوړ شوی دی چې اوسه پورې د هغې کلر چې کوم دی نو ویک شوی نه دی زموږ چې کوم د ډپارټمنټ ډیزاینرز وو نو د هغې ته یو پورټفولیو جوړېده نو په هغې کې چې کوم دی نو زموږ ټیچر چې خپل ډریسز را سینډ کړي نو هغه ډریسز سلیکشن کې چې کوم دی نو زموږ دا مین ډریس سلیکشن وشو او دا چې کوم دی نو د عبدالجلیل خان په مین کیمپس په فلیکس باندې مونږ ډیزاین کې راوستو ښه جی اخري کوېسچن چې تاسو ډیګري نن کمپلیټ شو الله صحیح شو تاسو مطلب سرټیفاید آرټسټ شوې نو فردر به څه کوئ جی بالکل شکر الحمدلله په دې هر څه کې چې کوم دی زه خپل مور او پلار اور د ټول فیملی ممبرس چې کوم دي زما سپورټنګز والا زما ټیچرز ریسپیکټډ ټیچرز زما پرنسپل صاحب اور د عبدالعلی خان یونیورسټي وایس چانسلر او څومره چې کوم ماته ټولو نه زیات شکر ګزاره د هغې ویم چې ماته سکالرشپ دی ولګو احساس سکالرشپ ولګېدو ماته اور فار ایگزامپل زما ته دا سکالرشپ نه ولګېدلی نو زه مخکې چې کوم دی نه شو متلی نو ډېر زیات خوشحاله یم اور مخکې تلو دپاره چې کوم دی نو الحمدلله چې الله کرم دی انسان کې هغه خپل سکلز وي نو الله پاک هغه ته هغه مقام ورکوي نو زموږ ډیګري کمپلیټ شوی نه ده او موږ پسې چې کوم دی نو الحمدلله جاب آفر شوی دی ټیک شو ډېره زیاته مننه چې ټایم مو راکړو او کامیابي او بریا راته غواړو ګرانو کتونکو دا امیر حمزه د مردان چې په ټرک آرټ باندې کار کوي او د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان سټوډنټ دی او دا وخت د فائنل ډسپلی چې کومه وه هغه موږ تاسو ته وښودله همدې سره خپله خپرونه سرته رسوم انشاءالله